شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ 15 لیکچر دی 25 او په دې کې موږ فارمولا ټایپ شروع کوو او نن د فارمولا ټایپ فرست لیکچر دی. صحیح. نو زه راځم ایکسل ته. ایکسل مې چې کولاو کړم نو دلته زه وړو یو غوندې کې یو شي ګراف غوندې کې دا غوندې کې رسموم یو ټیبل غوندې کې بیا د هغې نه هر څه راوباسو. فرض مثال دلته زه لیکم چې را نیم. صحیح. دلته زه لیکم چې فرض مثال میت ما سره دا نوم میت دی، ما سره فرض مثال پښتو مضامین نومونه لیکم ښه. او دلته زه لیکم فرض مثال هسټوري او بل کتاب ولیکم فرض مثال چې فزیکس. اوکې. او دلته به زه لیکم چې ټوټل رایټ. نیم کې فرض مثال زه لیکم چې خان رایټ. او دلته زه راځم دلته یو څو تنې نومونه ورکوم ښه. فرض مثال ما ورکړ ولې ستاسو نومونه مې ورکړ رایټ. دا راځم دې میت کې نمرې وړي دي. فرض مثال 90 اویا څلوېښت دېرش شپېته اووه 66 23 12 دې کې زما مقصد بل شی دی. صحیح. اووه چې دا نمرې ورکوو یو سکیجول جوړو بیا به انشاءالله نور کارونه مخې ته وړو. صحیح. ما سره غټ کیبورډ هم نشته، ما سره غټ کیبورډ وی که نه نو دا په ډیزر کې دی. رایټ. ښه ټوټل جمع کوو. اول دې لپاره فارموله زه یوز کوم. لیکم فرض مثال مساوي سم لیکم سم. صحیح. رایټ. سم کو سلام او دا ټول داسې انتخاب ورته. صحیح ده که نه. او انټر وهم دا ما سره جمع کړو. یو دا نه جمع کړو دا نور مه جمع کوه. دا کلیک ډبل کلیک دا نور اټومیټیکلی چې خپلېږي اټومیټیکلی به دا جمع شي. صحیح ده که نه. لکه ما دا یو دا نه سل جمع کړه که نه دا نور مه جمع کوه. دا اټومیټیکلی چې دی منه کلیک اټومیټیکلی خپله خپلې کې جمع کېږي. رایټ. اوس راځم درک اټو فټ کوم الټ HOI اټو فټ شو. صحیح. رایټ. راځم دې ته بارډر ورکوم. بارډر مو ورته کړه ورکړه. بیا راځم دا لږ داسې کوم سیو شي. رایټ. بیا راځم دې ته داسې یو دې کار مې داسې یو قدر ورکوم لکه داسې یو قدر ورکړه. صحیح. خطر ضرور کې کوم نن راځو زموږ درس په فارمولا ټایپ کې دی. په فارمولا ټایپ کې زموږ فرست لیکچر دې نه شروع کېږي چې نیم منیجمنټ. صحیح ده. خدینه چې شروع کېږي دې کې اوله خبره موږ سره ډیفاین نیم دی. نو موږ په دې بخش باندې غږیږو او په دې بخش باندې غږیږو. دې پرې به دا وایو د خیره او دا به انشاءالله په سبا لیکچر کې وایو. انشاءالله موږ به دا ټایپ ختم شي او ډیټا ټایپ انشاءالله بیا شروع کوو. صحیح. رایټ. دلته زه راځم اول ساده خبره کوم. دلته زه راځم اول دا موږ په لوکلي معنا په ساده ډول باندې موږ چیک او جمع کوو. زه مساوي علامه لیکم او دلته لیکم سم. صحیح. سم لیکم او کو سلام دغه ایریا دا کوم رنج چې دی که نه دا کالم ورته وایو یا ورته موږ رنج هم استعمالوو چې دا کله کوم که ته دا قوس بند کړې او که بند نه کړې امپورټنټ نه ده. صحیح. رایټ. او دا هم دا موږ سره اټومیټیکلی جمع شي. ښه یو دا طریقې ته ویل کېږي لوکل طریقه. خو زه یم نه چې دا زه ډیفاین کوم. څه کوم؟ ډیفاین کوم معنا تشریح کوم. ورته هغه لیکلي ډیفاین نه معنا تشریح کول. زه داسې کار کوم دغه رنج داسې سلیکټ کوم او راځم دې ته کوم ډیفاین په نوم باندې دې ته نوم ورکوم. الریډي میت ورکول شوی دی. وزه مې میت دې ته میت ورکړ. صحیح ده که نه. راځم دې ته کوم نوم ورکوم. دې ته نوم ورکوم فرض مثال الریډي ورکول شوی دی پښتو او دې ته نوم ورکوم الریډي څه ورکول شوی دی او دا ټول صرف اوکې وهم. صحیح. رایټ. او دې ته مې دغه نوم ورکړ فزیکس. رایټ. اوس که ته نیم منیجر ته راشي که نه نو تا به هغه ټول نومونه بلته راغلي چې موږ وختي شي اوکې کوو اکسپټ هم کوو. نو پخوا موږ داسې کار کول چې پخوا موږ دلته لیکل چې مساوي سم فارمولا موږ لیکل او رنج ورته موږ انتخابول موږ ته به جواب راکول. رایټ. اوس هغه شان دی کوم زه لیکم مساوي او لنډ لیکم چې شي ګوره لنډ لیکم میت موږ لیکلو. رایټ. تا له ډالۍ کا قیمت درکوي. تا له به د هغې ډالۍ کا سل رالي او که ته مکمل سل جمع کوې مساوي ولیکه سم. دلته زه ورکوم ګورئ دلته څه ورکوم دلته ورکوم پښتو. پښتو ډایرکټ ګورئ ما ته رالي ولې دا ما ډیفاین کړی ما ته هغه څه رالي لکه مساوي لیکم سم
سم دلته ځکه پښتو لیکم څه ده کنه دلته مو لیکل غواړم ډایرکټ ډیفاین کیږي ډایرکټ ما تر دا ما ته ولې رالی اما چیک کړل ډیفاین کړل دی اوکې رائټ او په خامو مینولی کول کنه خو سره فارمولا ته فارمولا کې بل خبره مو سره شته کنه و یوز ان فارمولا دا ډیفاین باندې پوه شي کنه په ډیفاین کې څو خبرې نور هم دي ښه کته راځم منشت راځم منش کې سمانه کو زه غواړم دې نه دا ډیلیټ کوم دا کلیک کې دا ډیلیټ کوم یسوا اب ډیلیټ شو وخت مونږ تعریف کړو اب ډیلیټ شي کوته نه دلته کلیک کوم دې دا ایډیټ کوم دلته به دا ډبل کلیک کا خدا شي کې یره فرض مثال ته زور کوم چې فزیکس ور کوم صحیح ده فزیکس ور کوم او په دې رمانه کلیک فزیکس ته وټاکه دا دی هم خو هغه اوس دا شو اوکې شو دا به ایډیټ شي خو هغه او دا فزیکس اوس به دا شي صحیح ده خزور کوم نه نیو انتخابوم نیو پکې نیو باندې انتخاب فرض مثال لیکم چې کوم یو مډیل کړو فزیکس مډیل کړو کنه فزیکس ما ډیلیټ کړی اوس نوی کریټ کوم دلته کلیک کوم او فزیکس باندې سوري دا دی دې باندې کلیک کوم اوکې وهم ما ته د نوی کریټ څه شو الریډي ایکزیسټ الریډي شته دی وخت مونږ کوم ډیلیټ کوم نو سیټ دی الریډي فزیکس موږ سره شته نو معنی دا ته کول شي نیو ټایپ ډایرکټ موږ سره شي کی دلته موږ سره اټ کی کوم چې سره نیو لکه موږ سره اوس کوم ډیلیټ شوی دی هیستوري پښتو څه شي دی شوی نه درې خو به خشته دی نه هیستوري سره پښتو شته دی فیزیک میت پکې ډیلیټ شوی دی دا ځکه کوم او ته ماته نشته پکې میت پکې ډیلیټ کړل ته کلیک کوم او میت په معنی کوي به ماته وو شي د بي کلیک کوم او نو اوس راغی میت زه هم میت کې موږ سره شي شو نو اټ ها یوزن فارمولا سمانه دې باندې کلیک کوم چې کله دې باندې کلیک ماته چې شي پیدا کی ګور نو الریډي دلته راغلی ولې هغه ډیفاین کړی رائټ ته یاره میت کوم نو دې میت مخکې بدل شي ولکه سمبولیک شي سمبولیک او دا به کوس کې واخلي دا به الریډي فارمولا کې داش انټر کا طالب مکمل هغه رنج ګور راوغسته رنج راوغست خبر له پام دی دینه سیف انټر کا طالب هغه مکمل راوباسي رائټ اوس دلته وی کریټ فرام سلیکشن سمانه چې کله غواړم کنه چې دا ډیټا د څه شي د لحاظ ترتیب کوم د سلیکشن زه کوم مثلا د کار کا سلیکشن کوم د تکلیف کوم ها دا مکمل ډاټا چې کوم انتخابوم یو طریقه د سې انتخابوم کنه زه میرا جی د سې انتخابوم څنګه انتخابوم دلته کلیک کوم کنټرول شفت ډاون کنټرول شفت رائټ سلیکټ اوکې دا څه سلیکشن دی کوم کول شو رائټ دلته کلیک کوم او چې کله مې کلیک کوم د سکارو کماته دا هر سره کا دا نمونه ما تراکا خود څه شي د لحاظه د ټاپ د لحاظه ما تراکا دې د لحاظه ما تراکا دلته کلیک کوم ګورې جست اوکې تم یس دلته څنګه شو دلته لیکم فرض مثال مساوي لیکم میت ولې میت مو لیکل ګورې ماته ډایرکټ سلیکشن راک کو زه لیکم فرض مثال مساوي زه لیکم چې فرض مثال پښتو ګورې ډایرکټ ما تراک اوس د سکارو کدا هر څه ما تراک خو ماته د ټاپ د لحاظه مرا کوه چې مثال زه نمبر کوم دا نو پاسې کوم انوون دی نیم او میت او پښتو هیستوري دې د لحاظه ماته مرا کوه ماته زه شي د لحاظه راکا ماته سکارو کا دا ما تراک د لیفت د لحاظه ما تراک هغه باندې کلیک کاته ماته د لیفت د لحاظه راکا ته یس ریپیټ کوم چې پکې ریپیټ پروا نه کوي ځکه هغه کې بازي شي نه ما ریپیټ کړی ته مساوي او زه لیکم فرض مثال خان مو لیکو ډایرکټ وګوره لیفت لحاظه ما تراک کې خان راکا خان نه نه خبر لپاره دې عزت مې سکارو کما ترا کما ما ورې لای ما لیفت ما ترا وسو کراوه نه غس دا موږ د دې لحاظه موږ چیک کول شو کولې شو نور ویډیو غټی کوم دومره بس سلام ډېر مهم درس دی خو